د روانو جګړو له امله 8 بېځایه شوي کورنیو سره سل امریکایي ډالر نقدي مرستې وشوې. د میدان وردګ ولایت د کډوالو چارو امریت له لوري د DRC موسسې په مالي ملاتړ دغه مرستې په اړمنو او کډوالو کورنیو وویشل شوې. دا چې د جګړو له امله ورځ تر بلې د کډوالو او بېوزلو کورنیو شمیر زیاتېږي، خلک د دا ډول نورو مرستو غوښتنه کوي. کمک‌های امروز که از په اساس تقاضای مردم اهالی و تعداد بیجا شده‌ای که اینجا بودن در وضعیت بد اقتصادی قرار داشتن، 76 فامیل امروز مستحق شناخته شدند که برای هر فامیل مبلغ $100 که معادلش به افغانی 7700 افغانی میشه برای زنا توزیع میشه. کورنۍ اوس ماجرې شوي دي او د خپلو خپلوانو په کورو کې له یوه کوره نیولې تر 15 زندگی کوي او ډیر په تنګښت سره خپله زندگی په مخ باندې وړي. اوس زموږ د ماجرینو ریاست د هغو په اړه څېړنه هم شروع کړې او پلان سروې هم شروع کړې ده. چې څوک پکې ونه پیژنې، څوک پکې ونه لري، ورورانه دي، څوک غږ اوري نه دي، څوک اریزه اخلي نه، څوک مرسته درسره کوي. باید د خلکو حقوق په بل چا ونه خوري، باید د هر چا سره هغه کوم څوک چې مستحق دي باید موږ سره مرسته وکړو. د میدان وردګ ولایت د کډوالو چارو امریت وایي چې د جلریز ولسوالۍ د بېځایه شوي کورنیو سره به هم ډیر ژر د خوراکي او نورو اړینو توکو د مرستو د ویش لړۍ پیل شي. 600 فامیلی که لستش به ما مواصلت ورزیده و در میدان شهر در خانه‌های اقارب خود زندگی میکنه. در هر خانه شاید 5 فامیل 6 فامیل جابجا شده باشه. امروز سرویش توسط 3 تیم عملا آغاز شده و در آینده نزدیک ما میخوایم برای جا کمک برسانیم. په هیواد کې د روانو جګړو او ناخوالو له امله ورځ تر بلې د ټولنې د وګړو اقتصاد کمزوری کیږي او په ورځني ژوند کې له نورو ستونزو سره هم لاس او ګریوان وي. که په هیواد کې مسؤل او امن رامنځته شي نو د اړمنو کورنیو ستونزې به هم حل شي او د بشري مرستو پیسې به د هیواد د پرمختګ په برخه کې لګول کیږي.